قدرمنو د سټیزن جرنالیزم سره افسر افغان حاضر یم. دا جوپه وګړي د قبایلي سیمې دي. دیو د سی ام هاوس مخکې پرلت وهلی دی. د دیو د خولې وینا ده چې د کال 2009 نه دیو د لیویز په شکل کې د دغه خاورې خدمت کړی دی، ولې نن دیو په خپله د ستونزو سره مخ دي. د ضم نه پس خواوشا 200 کورنۍ چې د هغو د رزق روزۍ یوازینۍ لار چې وه دغه د لیویز ډیوټي وه، ولې نن دیو په خپله ډېر مجبوره دي او خفګانې تر پېښوره را رسولی دی. زمونږ د غرور خپل احساس څه داسې شریکوي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. مننه افسر افغان صاحب چې ته زمونږ د ټولګي له راغلی او زمونږ د کوم درد دی په دې کې ته شریک شولې او خپلو مینوالو له زمونږ دا پیغام ورسوې. مننه. جی زه ارباب خان خبرې کوم د باړې خیبر ضلع نه. د لیویز فورس ډپارټمنټ سره زه تعلق لرم. 2009 یعنې 2009 کې موږ معطل کړي شوي یو. هغه صرف د خیبر ایجنسی نه بلکې د باجوړ او د مومن تر ورکزو او کرما وزیرستان ساوت وزیرستان ټولو کې هغه معطل کړي شوي دي. سټیپ بای سټیپ هغه به حل کېدل. زموږ سره 215 کسان معطل کړي شوي. په دې کې د اثر رسوخ والا کوم خلک چې وو 515 کسان چې دي دا زموږ نه دوباره په خپلو ډیوټو باندې بحال شول. هغې سره موږ د الله حکم هر یو دروازه ټکولې ده، خو موږ ته چا یعنی د تسلی نه بغیر بله خبره نه ده کړې، خو زموږ سره عملي شوي نه ده هغه تسلی. نو زموږ د فاټه چې کوم مرجر وشو په صوبه کې شامل شو، د دې سره زموږ وزیر اعلی صاحب چې دی هغه راغلو باړې ته دوره یې وکړله. نو هغې زموږ د بحالۍ انکام یعنی اعلان وکړلو چې موږ تاسو بحال کړئ. موږ ډېر خوشحاله شو چې یاره موږ په صوبه کې شامل شو. د کوم پاکستان شهري چې دی هغې حقوق موږ ته میلاو شول. نو د سی ام کومه هغه ډایرکټ چې وه هغه تر اوسه پورې تقریبا کال برابرېږي زموږ سره هیڅ قسم یعنی هغه ونه شولو چې موږ بحال شي وو، صرف د خولې اعلان وو. هغه کوم ډایرکټ چې وه هغه زموږ خپل ډپارټمنټ ته ورسېدله. هغې سټیپ بای سټیپ دا لیکل وکړل چې د پولیس په رول کې د دې زموږ سره څه د بحالۍ انکام نشته دی. حالانکې پندې د پولیس ډپارټمنټ والا زموږ داسې ملګري دي چې د اثر رسوخ والا و زور یې لرلو. نو هغه وشول بحال شول په خپلو نوکرو باندې او صرف د 200 کسان چې دي دا پاتې شول. هغه وجه دا ده چې زموږ څه اثر رسوخ نشته دی، زموږ داسې مضبوط کسان نشته په حکومت کې چې زموږ دا خبره یعنی په جذبې سره اوچته کړي. صرف یقین دهانې موږ ته راکوي. د باجوړ والا 2 کسان وشول، د مومندو والا وشول، د باړې د خیبر موږ به تاسو ته خپل پروف وښیو چې هغې باقاعده لیټرې جاري شوي دي، هغه وشول. نو موږ ډي پي او صاحب ته، سی سی پي او صاحب ته، سی پي او صاحب ته او سی ام صاحب ته دا خواست کوو لکه چې څنګه دی دا نور د مرجر نه بعد وکړل بحال دې کړل زمونږ په ټولو ایجنسو کې. نو مهرباني وکړه چې زمونږ په بچو باندې رحم وکړه او زمونږ په دې حال باندې رحم وکړه چې په دې ملګرو کې نن چا روټۍ خوړلې ده او چا نه ده خوړلې. د ملک د معیشت ته وګوره چې بېروزګاري ده، د هېڅ کار ژوند نه لري ملګري. اخر موږ مجبوره شو چې دلته دې مړه شو، خو د دې ځای نه ځو نه چې زموږ سره دا واده پوره شوې. صحیح. قدرمنو د تبدیلۍ د حکومت دعوه کوونکي نن دې حال ته را رسېدلي دي چې قبایلي سیمې ډېرې تورې ورځې لیدلې دي. بل طرف ته د لیویز چې کوم ذمهور خلک او خدمت یې کوو هغو هم د دغه لړۍ نه خالي نه دي پاتې شوي. جی کاکا تاسو به څه ویل غواړئ؟ جی ستاسو موږ ډېره شکریه ادا کوو. موږ ټول خاصدار دلته راجمع شوي یو د خیبر ایجنسي او په دې کې لیویز فورس خاصدار هم زموږ سره دي او زاړه خاصدار هم موږ راجمع یو. ټول تر 200 پورې تعداد زموږ دلته جمع دی او موږ په دغه ایجنسي کې د دې نه مخکې ډېرې قربانۍ کړي دي دغه حکومت سره. په ډاکوان هم د کورونو نه ورته راوښکلي دغه حکومت هم نیولي دي او زموږ ملګري پرې لګېدلي دي. دومره قربانۍ ټولو دغو ملګرو موږ کړي دي او تر اوسه پورې پکې جاري وو. بیا چې کوم دا غټ جړپ راغی د جنسو سره دا جنګ راغی نو په دې کې دا متاثره شو موږ او بیا ډي پي او صاحب موږ وغوښتو لیویز سینټر ته. هلته کې تسلي راکړه چې تاسو زه په هفته کې نه بیا په ډیوټي لګوم، ما سره به ډیوټي کوئ. او بیا د هغې خپلې خبرې نه غم انکاري شو. بیا وزیر اعلی صاحب د خیبر ایجنسۍ دوره وکړه. نو موږ ټول قبایلي مشرانو یې هرکلی وکړو او ټول د خاصدارو مشرانو ورته راجمع شولو د قبایلو او بیا ده ورسره وعده وکړه چې ستاسو د خاصدار چې کوم سسپینډ شوي دي دا به زر نظر بحال کړم زه او انشاءالله چې دې کې به ټیم نه ورکوم. د هغې خبرې تقریبا 1 کال نه هم زیاتو شولو او اوسه پورې موږ دغه شانتې پرېښي یو. نو موږ راوتلي اوس د خپله قرباني او دلته کې بوک هړتال هم لګولی تر هغه به جاري وکړي چې موږ یې بحال کړي نه وو. صحیح. څوک یې اشر لبوزي، څوک ترې لښکر جوړوي، هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي. یو بل رور را سره ناست دی. رورجانه وایي چې مټې به لیلا وهي او نړۍ به عبدالله وهي. ځان تاسو خوار کو په کلونو مو ډیوټۍ وکړې او نن
بیا دلته راغلی یې په مخونو یو ډېر لوی خفګان ښکاري ته به څه ویل غواړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه صرف دومره ملګري وینا کوم چې کله د پی ټی آی حکومت راغلو، پی ټی آی دا دعوا وه چې دا د انصاف والا حکومت دی، خو چونکې وزیر اعلی صاحب محمود خان دا د بړې په دوره راغلو و ده دا اعلان باقاعده وکړو، هر یو میډیا هر یو چینل را واغستو، ډایرکټ اعلان یې وکړو چې د بړې په سطحه کم وتل شوي 23 خصدار دي دا ما دوباره بحال کړل. د هغې باوجود چې کم دی مونږ بحال نشو. بس زه حکومت ته دا اپیل کوم چې وزیر اعلی محمود خان صاحب عمران خان صاحب ته هم دا اپیل کوم چې محمود خان صاحب کم بیان کړی دی، کم اډر کم اعلان یې کړی دی، بس د خپلې خبرې ته خبره ویایي او موږ د په خپلو نوکرو باندې بحال کړي. خوشحاله اوسئ قدرمنو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې خلک یې یوازې د اعلانونو حده پورې محدود ګوند ګڼي، بیا اعلانات کوي خو د هغې نه یوټن اخلي، او دغه حال په چاپیرچل کې تاسو وینئ چې د قبایلي سیمې چې په کلونو راسې ترهګرۍ جنګ خوړلې ده هغه ځوانان اوس د زم نه وروسته خوشحاله وو، خو ولې دغه خوشحالي د یو تعالی ترغه ده. سټیزن جرنالیزم پای ته رسي. افسر افغان ته اجازت راکوئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ.